د کابل په زړه کې د معیاري سړکونو ځانګړې نمونه. یک دو سه تا ملا صاحبم بتا که ما بگردم ببین که من چه رقمی رو سری مردم پاک میکنم چه رقم چه میکنم شونا تا موبایل بخواست چاقو تا بنده بویستل تو موترها را مجبور میشدی خاموش کنی به خاطر از اینکه رابندی بود. اگر شاربال رئیس جمهوری نمیول انتخاب شه 500 روی برش میدم. زو سرمایه دار نیم که امارت اسلامی تا انعام میبرد 2 دقیقه الا 5 دقیقه هم ازدحام میباشه بعد از اون رو آواز میشه. قانون څوک ماتولی شي. هر کسی که در شهر زندگی میکنه فرهنگ شهرنشینی را بفهمه. د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا د زمین الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. دا د کابل په زړه کې د پروانې سیوم سیمه ده چیرته چې د کابل ښاروالي لوري د ماسټر پلان مطابق دلته یو معیاري سړک رغول شوی دی. دا سړک که تاسې وګورئ له منډۍ نه شروع کیږي او په بادام باغ باندې ختمیږي چې یوه ډیره لنډه لاره ده د رفت و آمد لپاره، د دې لپاره چې دلته ګڼه ګوڼه زیاته وه په تیر کې. د کابل ښاروالۍ دغه سړک د دې لپاره چې هیوادوال له دغه ستونزو څخه خلاص شي په دې ساحه کې دا یو سړک یې ورغوه. او لکه څنګه چې تاسې ګورئ دلته په دې سړک کې ټول هغه معیارونه چې د یو بشپړ او معیاري سړک لپاره په نظر کې نیول کېږي ټول په نظر کې نیول شوي دي. که تاسې د پلي لارو دغه برخه وګورئ چې کوم ځای کې پیاده روي ده او همدا شان ویالې چې دلته کومې جوړې شوي دي ټول په معیار باندې برابر دي. او بل دا چې دلته که تاسې وګورئ دغه د ترافیکي نښې هم د سړک په منځ کې لګول شوي تر څو پورې د موټرو په صحیح ډول باندې رهنمایي وشي. همدا شان د پیاده لارو د تګ راتګ لپاره چې غواړي څوک د سړک څخه تیر شي هم نښې په بشپړ ډول باندې دلته په نظر کې نیول شوي. او همدا شان څراغونه چې د شپې لپاره ډېر اړین دي او د موټرو په رهنمایي کې ډېر کومک کولی شي ټول په نظر کې نیول شوي دي. همدا شان د رهنمایي یا د لارښود لپاره هغه نښې چې کومې تابلوګانې لګول شوي تاسې کتلی شئ په تصاویرو کې دلته ټول معیارونه د یو کامل او بشپړ سړک لپاره په نظر کې نیول شوي دي. بل دا چې دغه سیمه که تاسې وګورئ په خواله رسنیو کې تاسې شاید کتلي وي چې دغه سړک د یو نمونې او د یو مثال په شکل باندې خلکو ته وړاندې کېږي ځکه دلته په دې ساحه کې دومره ښکلا رامنځته کړې ده چې ډېری خلک دغه سړک ته د اروپایي سړک نوم اخلي او ډېری هیوادوال له دغسې سړکونو جوړېدلو نه ډېر خوشحاله دي ځکه دا زموږ پلازمینه کابل دی او پکار هم ده چې دغه ډول سړکونه په پلازمینه کې موږ ولرو تر څو پورې د نورو هیوادونو د پایتختونو سره موږ سیال شو. او بل دا چې دغه سړکونه جوړول زموږ د هیوادوالو لپاره د کار یوه ښه زمینه برابرولی شي. که تاسې وګورئ د کابل ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري نظم او همدا شان د بیارغونې لپاره ډېر ستر اقدامونه کړي دي د هوایي پلونو په برخه کې، همدا شان د بیارغونې په برخه کې چې د سړکونو په بیارغونه ده او همدا شان په نورو برخو کې د پلونو پلچکونو جوړولو د دې لپاره چې ښاریان زموږ په راحتۍ سره وکولی شي چې رفت و آمد وکړي د ښار په منځ کې. او هغه هیوادوال چې د ښار په منځ کې په اداراتو کې په کارونو باندې مصروف دي او وظایف لري هغوی نو په راحتۍ سره وکولی شي خپلو وظایفو ته ورسېږي. په تیر کې تاسې شاهدان یاستئ چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه د کابل په منځ کې ځکه نفوس ورو ورو په زیاتېدو دی ځکه دا مرکز دی او ډېری هیوادوال چې په ولایاتو کې اوسېږي کوښښ کوي چې راشي دلته د کاروبار لپاره دلته خپل تجارت پیل کړي او همدا شان مختلفو کارونو باندې بوخت دي. څوک په مختلفو دندو باندې بوخت دي هغوی راځي دلته کورونه اخلي. او خو دا ده چې
دلته نفوس زیاتېږي او بل دا ده چې له پخوا نه په دې سیمه کې ډېره ګڼه ګونه وه. دغسې سړکونه کولی شي چې دغه ګڼه ګونه هم ختمه کړي او بل دا چې د ښار په ښایست او بیا رغونه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. درنو لیدونکو موږ په دې سیمه کې کوښښ کوو چې د دې سیمې له خلکو سره وغږېږو تر څو د دې سړک په اړه باندې ترېنه معلومات راواخلو چې په تېر کې دغه ډول سړکونه په کابل ښار کې موجود وو او دغه ساحه چې فعلا دغه سړک پکې جوړ شوی دلته کوم ډول سړک موجود وو. آیا دغه هیوادوال چې دلته اوسېږي د هغوی د تګ راتګ لپاره په ګڼه ګوڼې په ختمولو کې له دوی سره کومک کولی شو که نه؟ نو که غواړئ چې په دې هر څه باندې وپوهېږئ زموږ خپرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. دلته د دې سړک پر غاړې چیرته چې یو معیاري او په نړیوالو معیارونو برابر سړک جوړ شوی، دلته له یو هیوادوال سره ولاړ له دوی سره به د دې سړک په اړه باندې د دوی احساسات او د دوی هغه نظر چې د دې سړک په اړه لري له تاسو سره شریکو. سلام علیکم. سلام علیکم بزرگوار، خوب هستین؟ ساعتان خوب. ژوندی اوسې. مننه. که زموږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړي. بنده عبدالشاکر هستم، دیگه یکی از همین شهروندهای کشور افغانستان بالخصوص ولایت افغانستان فعلا در کابل هستیم. ډېر ښه ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې همدلته اوسېږي په همدې سیمه کې؟ والا ما خو تقریبا کلان شدم آدم شهر کابل هسته دیگه فعلا در کابل زندگی میکنیم، ناحیه دو حوزه دو بهارستان. بهارستان کې زده کړو په اړه که راته ووایاست څومره زده کړې مو کړي؟ والا الحمدلله شکر فعلا مصروف هستم، بخش فیزیوتراپی میخوانم در پانتون مورا محترم. ډېر ښه ډېر ښه. که دا راته ووایې اوس په اوس وخت کې کابل کې ښاروالۍ ډېر کارونه شروع کړي دي په مختلفو برخو کې، د سړک جوړونې، د پلونو جوړونې، د معیار لپاره ډېر کارونه شروع کړي. دا سړک چې ګورو دا یوه ځانګړې نمونه ده، د دې په اړه څه نظر دی؟ دا معیاري جوړ شوی د خلکو هیوادوالو، د دې په اړه باندې نظر څنګه دی؟ والا الحمدلله شکر، نظر به پیشرفت‌هایی که می‌بینیم الحمدلله شکر، سرک‌ها، پلچک‌های پل همیشه فعلا بازسازی دارند دیگه، بسیار سرک‌های معیاری استاندارد جور شده، سرای شمالی، برکی، ایجا دیگه. واقعا از شاروال صاحب محترم یک جان تشکر، واقعا آدم خوبی از زحمتکش است. در طی گذشته در طی 20 سال اصلا ما تو چیزایی را نمیدیدیم دیگه. الحمدلله شکر، واقعا از قلبا ما ازشان تشکری میکنیم. یک جان تشکر. ډیره مننه، خوشاله اوسئ. په تیر کې دا سړک څنګه و؟ مخکې له دې چې دغه سړک د رغولو د جوړولو کار شروع شي مخکې دا سړک څنګه و؟ والا قبلا اینجا محترم این سرک نبود، بسیار رابندی بود محترم. این اینجا تو وقت میشد که موترها را مجبور میشدی خاموش کنی به خاطر از اینکه رابندی بود دیگه. از همین خاطر قسمت شارتکت جور کردن به طرف پروان و دو میبرای دیگه، بسیار یک کار عالی کردن دیگه. واقعا یک جان تشکر میکنیم از یا. په ازدحام کې په ګڼه ګوڼه کې په دې سیمه کې تغییر راغلی دی او که نه دی راغلی؟ بله چرا نه، این قسمت سرک جور شده، او طرفی که طرف باغ و بالا میری اوجا جور شده دیگه. در ازدحام واقعا که خیلی تاثیرات خوبی داره، به خاطر از این که اصلا ازدحام قدر زیاد نمی باشه، اگر باشه هم 1 دقیقه 5 دقیقه نمی قدر دیگه. قبلا که بود ازدحام زیاد بود، از او خاطر حال همین شارتکت ها را که جور کردن 2 دقیقه الا 5 دقیقه هم ازدحام می باشه، بعد از او رو آواز میشه میتونی که تو به مسیرت ادامه بدی. بزرگوار پخوا په دلته په ښار کې د ښار په منځ کې ډېری هیوادوال داسې وو چې وظیفې ته بدلل، مختلف کارونه یې درلودل، ځینې وخت مریض پیدا کېده، ځینې وخت داسې وو چې اورلګېدنه رامنځته کېده، آتش سوزي چې دلته د کابل په ښار کې رامنځته کېدل. نو په وخت باندې چا رسیدګي هم نشوه کول، دولت هم نشو کولی چې ځان ورسوي. اوس څنګه دی؟ اوس تغییر راغلی دی نه دی راغلی؟ خلک وخت رسیږي نه رسیږي؟ بله قبلا اشاره کردم در این موضوع، گفتم که سرک‌ها را به حساب نام خدای تو جور کردن شارتکت به حساب کوتاه دیگه. حال اصلا قبلا که میدیدی برادر امیر آبندی که می بود صدای امبولانس طبعا در گوشت می آمد، خود تو هم نمیتونستی که چی از سرک خود گوشه کنی به خاطر که 4 طرفت بند بود.
حال الحمدلله شکر امی بسته روز امی شهر اگه باشه یا مقدر صدای امبولانس چیزا را نمیشنوی. بل خبره دا چې دغه ډول سرکونه جوړول یو خدا ده چې زموږ هیوادوالو ته کار پکې پیدا کیږي په کار باندې کیږي ځکه ډېری هیوادوالو موږ شکایت کوو چې ولا دلته په هیواد کې کار نشته او د هیواد نه بهر تلل ډېری اوس یو خدا ده چې کار پیدا کیږي بل خبره دا ده چې د وطن آبادي ده د کابل ځکه موږ هیواد دغه پایتخت دی او دا باید یو نمونه واوسي د نورو هیوادونو سره په دې اړه د څه نظر ده چې دا اوس د آبادی په لور روان دی او که نه دغه سړک خاصتا د څه شي بیانونکی دی چې مثلا دغه سړکونه نور هم په هیواد کې ډیر شي دا پایتخت به زموږ څه ډول وي؟ والا بسیار موضوع خوب اشاره کردین دیگه. طبعا دیگه وقتی که همه چیز که یک شروعات می داشته باشه الحمدلله شکر شروع ما خوب است. انشالله با امید از اینکه یک روز جوانان صاحب کار شوند دیگه ترقی شود پیشرفت شود دیگه شرکت ها جور شود فابریکه ها جور شود جوان ها سر کار باشند و همین مخارج روزمره شان پیدا کنند انشالله تعالی ما نمیبینیم که ضرورت باشه کسی بره به مملکت های خارج. همه چیز از یک مجبوریت میشه. اگر کسی که اینجا امکانات داشته باشه هرگز اون طرف خارج نمیره. میگم اینجا خوب است برای من. خپل کورنۍ سره یو ځای بالکل هم نشته. د سړک په دې ځای کې ښکلا رامنځته کړې دا ځای ښایسته کړی دی. بله بسیار زیاد واقعیت هم مقبول شده هم دیگه عبور و مرور زیاد شده. مردم میتونه به تایم وقتش رسیدگی کنه. محترم ستا په نظر باندې دلته د هغه سړک لپاره چې معیار پکې نظر کې نیول شوی لکه په اروپایي هیوادونو کې چې موږ ګورو دلته هغه معیارونه په نظر کې نیول شوي؟ بله تمام معیارها استانداردها الحمدلله شکر در اینجا در نظر گرفته شده. دیگه خودتان میبینید الحمدلله شکر پیاده روا منظم جور شده. دیگه این لایت های ترافیک است اینا تمامش منظم است. دیگه واقعیت که استاندارد است. ډیره مننه که کوم پیغام لري زموږ هیوادوالو ته د دې سړک او د دې آبادۍ په اړه او همداشان په نورو برخو کې زموږ کې مرسته ستاسو خدمت کې ده. بخیر سلامت باشید. دیگه خدا کنه که مسافرهای ما کسایی که در وطن از جور باشن. دیگه پیام ما می است دوستای عزیز بزرگوارای عزیز جوانای عزیز دیگه انشالله ای تو نمیمانه. انشالله سلو کار شروع شده رو به پیشرفت هستیم. دیگه خداوند مهربان است لطفا دیگه دلتان تنگ نکنه. دیگه انشالله جور میشه همه چیز انشالله سلو جور میشه. دیگه بخیر سلامت باشی. کسایی که در اروپا از یام خواهش دارم که سر رمضان است با فامیلایتان و کسایی که بے وضاحت است لطفاً براشان کمک کنید. دیگه بخیر سلامت باشید. ډیر زیاته مننه. اوقات خوش. قربانتان شم. زنده باشید. سلام علیکم. درنو هیوادوالو تاسو زموږ دغه ورور خبرې واورېدلې او واقعیت یو ډېر ښکلی پیغام یې وړاندې کړ چې د روژې میاشت را روانه ده له خپلو هغه هیوادوالو سره چې بېوزله دي له هغوی سره پوره همکاري وکړئ او بل دا چې دلته په دې سړک کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د سړک جوړونې ټول معیارونه په بشپړ ډول په نظر کې نیول شوي دي. هغه که د پیاده رو دی د پلي تګ لپاره لاره ده او که د سړک په منځ کې د ترافیکي نښو ده ټول هغه څه چې د یو بشپړ او معیاري سړک لپاره پکار دي هغه ټول په دې کې شته. تاسو تصاویر ګورئ بیا هم تاسو سره یو هیوادوالو د دې سیمې یو سپینګیری را سره ولاړ دی. له دوی سره به د دې سړک په اړه باندې غږیږو چې پخوا دلته دغه ډول سړکونه موجود وو که نه. کاکا سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر. صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ شکر الحمدلله. زندگی په خیر تېرېږي؟ شکر الحمدلله. نوم مو څه شی دی کاکا؟ نوم مې نوکر دی محمد آغا جان. ښه خو یې کراري ده؟ شکر الحمدلله. الله دې آباد لره. کاکا څومره وخت کېږي دلته په دې کابل کې اوسېږي؟ یا د 10 کاله کېږي تقریبا. 10 کاله؟ جانه یو عمر ده نو؟ او نو عمر د تېرېږي د افغانانو عمر ده. ډېره ښه ده. څنګه پخوا په دې ساحه کې په دې سیمه کې دغه ډول سړکونه وو؟ یاره نه دا ډېر بل رقم لاره وي ډېر خراب لاره ونه وو ویلی نه
ول ډېر کار وکړو خیر وسي دا دولت ورته خدای خیر ورکړي اوس دا د کوټې سنګي لاره ډېر اسان شوې ده اکثر موټرونه په همدغه لاره دي یعنې دا لاره اوس ډېره نږدې هم ده بل دا چې پخم ده نو ډېره ښه معیار پخوا داسې نه وو پخوا ټول خاکي و نو ګللی و پکې شل خصوصا دا د باران ورځ کې څوک بیخي نه راتلل په دې لاره اوس څنګه ده اوس تګ راتګ څنګه ده خلکو ډېر نامه ده بیروبار هم دي ښه سهولیت هم شوی ده خلک ته هم ډېر ښه کار شوی ده خوشحال هم دي بل دا چې دا سړک ډېر ښایسته شوی هم دی دا ځای بیخي بلې بدل شوی که نه بلې بالکل هغه خپله زیبایي د کابل لا یو کله پیدا شو واقعا پخوا به زموږ د مشرانو ویل چې دا د کابل ښار ډېر صفتونه به یې کول چې دا شی و دا شی و سرکونه و مثلا د آبادۍ وایي او قصې به یې کولې سپین ږیرو سره چې موږ کینو مشرانو سره هغوی ډېرې ښې خوږې قصې کولې که د هغه وخت یو خاطره راته د دې سرکونو نه ووایي هغه وخت کې څنګه و پخوا دا منطقې و نو داسې چندان واردار نه و اوس دا د امارت اسلامي وخت چې راغلی دی الحمدلله ډېر ښه شوی ده پخوا هم لږ کار شوی و خو داسې اساسي کار شوی نه و اوس بالکل فوقالعاده کار شوی داود خان وخت کې څنګه و والله داود خان وخت کې د دې نقشه ګذاري شوی و لږ کارونه پکې و خلک آلات د جنګ و سم کار نه کول اوس چې د امارت وخت راغلی دی اکثر خلک ډېر خوشحال هم دي کار هم شته دی بل ډېر ښایسته هم شو دا کابل بلې یعنې جمهوریت په وخت کې دغه سرکونه څنګه و جمهوریت وخت کې و خو داسې خوند چندان نه و پاخه نه و دا سرکونه نه پاخه هم نه و لږ بې نظمي هم و پکې ترافیک به هر څه چې زورنونو ترافیک به وهل هر خوا چې زړه غوښته مخ خپل موټر داخلول یعنې په خپل سر باندې هر کار چې په خسرانه کار و اوس څنګه دی اوس دا کار څوک کولی شي اوس الحمدلله نظام شته اوس بیخي دولتداري سیاست پیدا شو والله بالله زه خو نه دولتي یم نه د پخوا دولت کې هم نه یم زه په صفت یو افغان چې د دولتداري ابرو حیثیت بیخي تللی و اوس الحمدلله لږ بیا په ځای شو قانون څوک ماتولی شي یاره نه خو بعضې کارونه کېږي لکه پخوا غوندې نشته پخوا زخته ډېر و هر کوزور چارهیي کې و دلته په دې سرکونو باندې پخوا وخت کې څوک د شپې راتللی شو په دې سرکونو یاره نه یو موبایل چې درسره و چا نه راتلل دا موبایل به اخیستل چاقو تا باندې به ویستل هر شي پیسې به اخیستل موبایل به اخیستل او چې در سره نه وي چې نه وي یو څو څپېړې به والو ایزه لاړ شي اوس څنګه دی اوس تر سبا پورې وګرځئ خبره ده امن و امان دی دغه کار د امارت اسلامي نه واقعا راضي یو خدای دې نه راضي شي ښه امنیت راوړی ده یعنې څوک په څه کار نشي درلودلی څوک قانون نشي ماتولی او همدا شان دا خبره نشته آبادي روانه ده آبادي ښه ټیر روانه ده اوس زورمن اصلا نشته پکې په بسته افغانستان کې زورمن ورک شوی ده پخوا بدماشانو اوس لکه ښځې نه بدتر دي پټ دي د کوم دانې حقیقت درته وایم یعنې اوس څوک سرغړونه نشي کولی نه قانون ته باید تسلیم شي بالکل یو شی د امارت اسلامي نه دماغ غوښتنه ده دا د کابل سیند نه ده د ایسه په مخ څه ورته وایي دا د پل خري په مخ دا سیند ده ډېر مرداري ده پکې ډېر پر ډک شوی ده دا د ما چې د ټول افغانستان خلک دا ارزوی ده انشاءالله په دې باره کې ښاروالۍ یو وخت اعلان کړی و چې په دې باندې کار شروع کېږي خو په کراره باندې ځکه اوس د کار په منځ کې هغه سړکونه چې ډېر ضرور دي خلکو لپاره تګ لپاره هغه یې مخکې کړي دي دا چې له خیره سره خلاص شي نو انشاءالله چې هغه کار به هم شروع شي د خدای رضا هغه چې وشي ډېر ښه ده په دې چې زښت ډېر مرض ده په افغانستان کې د معترض مثلا سیاست سپین ږیرې ځوانان اطفال اکثر یې مریضېږي د دې سړک په اړه د څه نظر دی دا سړک اوکې ده نو څه ویلی نه یم زه سرمایهدار نه یم چې امارت اسلامي ته یو انعام مې ورکول والله یعنې دومره ښکلی شوی دی ډېر ښکلی شوی دی خدای ورته خیر ورکړي خدای دایم پایدار ولري دا رژیم
زموږ لیدونکو ته که څه پیغام لري امارت اسلامي ته که څه پیغام لري زموږ کمره ستاسې خدمت کې ده. زه خواهش کوم د ما سړي مورنۍ ژبه فارسي ده، اطرافي فارسي ده. پښتو کې لږ بندېږو د خیر ستونزه نشته، فارسي ووایه، زموږ دواړه مورنۍ زموږ دواړه د ملي ژبې دي، ستونزه نشته پکې. خیر پښتو دې شروع ووایه چې ستونزه نشته، فارسي بگو. بندېږم فارسی بگو، هیچ مشکل نیست. الحمدلله خدا شما رو نگیره، زنده باشی که ایچی وطن انعکاس میده به مردم. زنده باشی، خدا شما رو خیر بده. شما که صدای مردم با جهانیان برسانی. الله شما رو خیر بده، موفق باشید در کار خود. زنده باشی کاکا، بخیر باشی. بخیر باشی کاکا، سلام. برو خوش موفق باشی. خدا عمر ته وته. درنو لیدونکو زموږ د دې مشر خبرې تاسې واورېدلې، واقعیت هم ډېر خوشحاله وم. رښتیا هم دغه ډول کارونه په تیر کې موږ نه درلودل، او اوس چې تاسې ګورئ د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بیارغونې کارونه تر دې حده رسېدلي چې په هره ساحه کې، په هره سیمه کې یوه نمونه تاسې کتلی شئ، یو معیاري نمونه تاسې کتلی شئ. او بل دا چې د هېواد په آبادۍ کې زموږ دا ټول هېوادوال سهم اوسېږي او ټول پکې برخه والي، او ټول وکولی شي چې د دې پایتخت د دې هېواد په آبادۍ کې یو ستر رول ولوبوي، ځکه دا ښار او دا هېواد د همدې وګړو دی او دوی په همدې هېواد پورې اړه لري. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د دې سیمې یو اوسېدونکی مشر راسره ولاړ دی، له دوی سره به د دې سړک په اړه باندې غږیږو. کاکا سلام علیکم. سلام علیکم، شما جور هستین؟ صحت خوب، خیر بخیر. زنده باشین. انشاءالله بخیر باشین. بخیر باشین. اگر برای بیننده های ما خودتان معرفی کنید. اسم ما حاجی عبدالنفیس است، باشنده میجه. باشنده میجه. چقدر وقت میشه در این محل زندگی میکنین؟ در این 5 سال میشه من زندگی میکنم. 5 سال میشه. بیشتر که ایجال فعلا که سرک جور شده، بسیار یکمکی بهتر شده از پیش کرده، بسیار مقبولم میگه مردم که میای از جای دیگه برای منظره و اساطیریشون، مثلا میگه که این سرک اروپایی است. بیشتر همیجا می قسم سرک داشتیم دیگه؟ نه صاحب، 3 سال پیش این سرک تو نبود. این سرک بسیار خراب بود، او داشت، خامه بود، لای بود، برای مردم مشکل بسیار ایجاد میکرد. حالا مهربانی خدا از پارسال که میاد شروع کردن تا امسال دیگه تقریبا فضل خدا بسیار بهترین سرک شد، خوب شد، مسئولیت پیدا کرده، برای ما مردم بسیار خوب شد. مردم برای تفریح میاد، مردم برای فیلم عکاسی میاد، مردم خیلی برای سیل و صفا میاد اینجا. زنده باش. بیشتر حالا خوب که میبینیم تقریبا یک جوی اینجا جور شده که یعنی هر چقدر او که باشه از اینجا میتونه که خوب به راحتی دیر شود. نه بله. بیشتر همینجا یک امیر رقم یک چیزی را داشتیم. نه بیشتر همین جوچش همین تو بود، جوچش بود ولی پاک و صاف نبود. حالا تا فعلا شورول صاحب سرک چی نگرفته، تحصیل نگرفته، ولی تا نظام برای شورول تسلیم نشده که بازی جوچاش تسلیم شه و بیا تسلیم بگیره با مسئله پاکوریش که سخنشان انشاءالله میشه. کابل ما شما خب بسیار سردم است، زمستان باز برف میباره، باران میباشه. در این ساحات در اون وقت پیاده روایی که نبودن، پیاده رو که حال جور شده، بیشتر چه قسمی بود؟ راه رفته میتونست آدم یعنی؟ لای بود، راه رفته نمیتونستیم، بوتای ما گل پر میشد، پای ما گل پر میشد، دمازی میرفتیم تو دفعه پس وزو میکردیم. حالا بسیار سهولت شد، ما پایلو چون بریم میتونیم دمازی پایلو چون بریم. کدام فایده را رسانده می پیاده روایی که جور شده؟ چطور نرسانده؟ اینمی فایده است که نیم پاک صاف شد، پیش روی ما رفت راه ما نیم فایده شد دیگه. کلش سنگفرش شده، علی فعلا که میبینیم صحیح است؟ کلش سنگفرش. اون طرف امیتر قسمی است. مردم چی نظر داره درباره امی سرک که دور بر زندگی میکنن؟ مردم خوب نظر نیک داره، مردم خوش است، ما دولت خوش هستیم، خصوصا اشارول ما خوش هستیم.
که بسیار کارهای نیک کارهای منظم کارهای پاک کارهای میکنه که هیچ در 20 سال 30 سال این کار نشده بود ولی کار میکنم و یک جان از پیش تشکر میکنیم خوش هستیم خیب نخونه شما از کل دولت خوش هستیم لیکن شاروال زیادتر خوش هستیم اگر شاروال رئیس جمهوری نمیال انتخاب شه 500 روی برش میتونم نمیال زنده باشین بخیر باشین لطف نظرتان است و یکی دیگه که مثلا مردم بزرگ ما که داریم بزرگوارا که ما داریم مثلا مثال میدادن که در زمان داوود خان ایتو نقشه بود در او زمان قسمی نقشه پیاده شده بود یا نه این یک چیز دیگه است. خب این نمیفهمه که این نقشه داوود خان بود یا از هر کسی که بود خب این نقشه اگر از داوود خان نبود خود داوود خان هم نتونست اگر از دوزای دیگه بود خود دوزای دیگه هم نتونست خب نمی مردم بودن که اگر از او بود یا نبود خب تطبیقش کردن جورش کردن برابرش کردن که صفا سوتره شد میلیون سرکا جور شد مردم بسیار سهولت شده در اینجا مردم راحت زندگی میکنن فعلا خوب راحت زندگی میکنن خوب مردم راحت زندگی میکنه سیک نام خود چقدر پوک صاحب یعنی مولا اگر روغن ما بریزد با کات هستم بیفته پس برداشتش میتونم این سهولت نیست یعنی با گفته مردم که سرک اروپایی است دیگه اروپایی بیخد اروپایی هم تیجد این در اروپا میتونی سرک نیست تو اگر بشینی با استوچه با این طرف سیک میگی چه یک زیبا معلوم میشه اگر به نظرت اگر چند سال بعد بیایم در اینجا در کابل ما چه قسمی نقشه خواهد بودی کابل؟ اگر مثلا برکی و دیگه جای یک دفعه بخیر این پلا جور شد این خلاص پاریس جور میشه اگر خدا خواسته باشه خدا خواسته باشه اگر کدام پیام داریم برای بیننده های ما کیمرای ما در خدمتتون برای بینندگان خب ما از این مردم خصوصا از این اهالی نمیق منطقه خواهش میکنم امی کثافات نصافاتشون را گم کنن میرن نندازن امی نظافت هم جز ایمان ماست تا ای که در جوچه بندازیم تا ای که در یک اشغالی پردیم در پلاستیک پردیم اونجا نگاهش کنیم دان دارزا فرق مصرفش میگیرش میره دیگه خودشان توجه کنن بهتر است که بسیار به پاک صبر دیگه خوب است یک توی رسه کثافت خالی تا از این شاروال صاحب چی کنه دیدن کنه ببینه که این مشکل حل کنه زنده باشی گپی را زدی که شهروالی کابل امی چند روز است که برای مردم امی آگاهی را میده که نظافت شهر ما را مراعات کنیم چون این شهر مربوط ماست یک جوانی که شاروال صاحب بکنه که مرا یاد تعیین کنه یک دو سه تا ملا صاحبم بتا که ما بگردم ببین که من چه رقمی را سری مردم پاک میکنم و چه رقم چه میکنم مشونه این فرهنگ شهری را برشانیان میده نمی که گیره که بکنم مرا بطلبه این مرا خوب نشانه کنه مرا ببینه نام آج نفیز است کوچه پرون سه کوچه 15 بلاکم از خودم است یک دفعه بطلبم 5 نفر مرا 4 نفر بتایم ببینم ما سید مردم چه جور میکنم ان شاء الله خدا فقط ما مثل کنم شاروال است ما خودم هستم یعنی خاطر دیگه شاروال است خاطر ما هستم همه تو مردم اگه وطن ما زیاد شوه دیگه هیچ نیازی به کسی دیگه نیست دیگه ما مشکل پیدا نمیکنیم که مشکل پیدا کنیم یعنی عهد داشته باشه که کشور ما میسازیم وطن خود ما میسازیم امی هر کسی که در شهر زندگی میکنه فرهنگ شهر نشینی را بفهمه که ما در شهر هستیم و در اطراف هستم این را بفهمه یک شهر دیگه میشه دیگه شهر دیگه شهر میشه اون با دست خودم هست باید بشه باید نمی فرهنگ شهری کلگی مردم شهر باید مراعات کنه دیگه لازم نیست که شهروالی بار بگویه که شما همین فرهنگ شهری را مراعات کنید 50% همین مردم خصوصا همین دلبر صاحبا دنمی سرک میرن نوشابه را میخورن با ترنگ در مابین سرک مندازنشن اگر مرا مذهب بسازن امو دریور از موترش تا میکنن موترش در شرک میبرم سری خودی یک هفته مکمل دو جا کار میکنم میگم اینی جزای تو در موتر ششتی نوشابه را خوردی با سر پخته انداختی یک یوی کوچه هست که اچل بالا باید نره اچل ولی ایتو دریور صاحب هست که از اینمی دی مشتاد میره این رو گفا را نمیفهمن باید این گفا بفهمن یعنی مشکل در مردم خود ما است دیگه دولت چی کنه برای مردم مشکل دولت تو که اساس دلیور بگه تو بیا در سلو برو خودش آدم شو خودش انسان شو سر هر نفر خود استاد شده نمیتونه سر هر نفر خود دولت شده نمیتونه هر نفر کنترل کنه نمیتونه نفر کنترل کنه خودش انسان شو خودش آدم شو
خودت باید فرهنگ شهری را یاد بگیری. کلش ما 70 سال عمرم است 70 سال الحمدلله شکر کل گپم میفهم کل چیزا میفهم یک بچه که ما بیسواد هستم خودم بسیار سبق خواندیم مسجد دیگه مکتبم نخوندیم ولی فکر روشن دارم الحمدلله شکر کل چیزا میفهمم یک آدم 14 سال 18 سال 12 سال مکتب خواندم ولی باز اون پی سی رو میگیره در سر خلاجم چی بدرد مکتب خواندن چی فایده کرد با درس و تعلیم تربیه مهمترین چیز است. اگر تربیه نباشه تعلیم به درد نمیخوره. بله تعلیم بدن بهترین استاد چی تجربه بهترین استاد تجربه است ما خودمون تجربه داریم باید اون تجربه پیدا کنن. سلامت باشی کاکا بخیر باشی بسیار گپای شیرین زدین زنده باشین با امیدی که مردم یعنی شهر ما امی گپای شما زدین امی را مراعات کنه و شهروالی که بار بار امی گپا را برش میزنه یا در نظر بگیره و فرهنگ شهری خود مراعات کنه و تا بتانیم یک شهر پاک و سوتره و صفا داشته باشیم ان شاء الله توکل به خدا زنده باشی تشکر خیر باشی. درنو لیدونکو تاسو زموږ د دغه هیوادوال خبرې واورېدلې واقعیت هم زموږ هر هیوادوال د دې وطن په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي او واقعیت له زړه نه ورسره مینه لري. تاسو هم دغه موضوعات چې زموږ ښاریان په نظر کې ونیسي دا په نظر کې ونیسي ځکه هر وخت ښاروالي نشي کولی چې په هره سیمه کې حاضر اوسي او ستاسې هغه ښاري فرهنګ چې تاسو په نظر کې ونیسئ د هغه همیشه مواظبت وکړي او د هغې څارنه وکړي. تاسو هم خپل مسؤلیت احساس کړئ د دې سرکونو په وړاندې د دې ښار په وړاندې. درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بل هغې چې زه من الحق امیني ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.